سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د ارشد خان په ډایرکشن کې چې کوم نوی فلم تیاریږي رکشې والا، د دې فلم ټیزر به تاسو په سوشل میډیا کتلی وي. د دې فلم په حواله او د دې ټیزر په حواله له تاسو سره خپله زبردسته تفسیرات تجزیه شیر کول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ سته او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. ګرانو کتونکو، راځم خپل اصل موضوع دا دی چې د پښتو یو نوی فلم جوړیږي، رکشې والا. د رکشې والا فلم ډایرکټر ارشد خان دی. د ارشد خان دا فلم شوټینګ مکمل شو او فلم مزید مراحلو پر کولو دپاره، د مزید کار کولو دپاره، یعنی د دې فلم بیکګراوند موسیقي، د دې غانې، د دې ایډیټینګ، د دې نور کمې برخې دي، د هغو برخو کار روان سو او ډېر زر به دا فلم کمپلیټ سي. چې څه وخت فلم کمپلیټ سي، بیا به ارشد خان یو ډیټ فکس کی، یو تاریخ به فکس کی، په هغه تاریخ باندې به دا فلم د پاکستان په مختلفو سینمو باندې نمایش ته پیش سي. ګرانو کتونکو، ارشد خان دا خبره کوي چې رکشې والا فلم ته خلک به فلم وایي، لیکن دا فلم نه دی، بلکې دا د هر کور، د هر پښتانه د کور کهانی ده. یو داسې زبردسته کهانی ده چې دا کهانی د رکشې ډریور سره منسلکه ده. یعنی د رکشې د ډریور چې کومې ستونزې دي، تکلیفات دي، هغه په دې فلم کې کتونکو ته ارشد خان ښکاره کوي. ګرانو کتونکو، د دې فلم ډیره سخته مقابله له نورو فلمانو سره روانه ده. لکه په موجوده وخت کې چې شاید عثمان صاحب یو فلم جوړ کړي، جانان. دا جانان دومره هیټ سو چې سینماو ته داسې کتونکي لاړل چې هغو کتونکو د سینماو رخ نه و کړی. لیکن دې فلم، جانان فلم، دومره مجبوره کو چې هغه کتونکي هم سینمې ته لاړل او دا فلم یې وکتې. نو د رکشې والا فلم مقابله له جانان فلم سره ده. له جانان فلم سره په دې وجه ده چې ارشد خان به په دې فلم کې دومره کوشش کړی وي، د دې کهانی به دومره زبردسته وي چې کتونکي به یو ځل بیا په دې مجبوره سي چې واقعي دا فلم دی، واقعي دا د یو پښتانه د رکشې والا د کور ستونزه ده چې ارشد خان د فلم په شکل موږ ته ښکاره کوي. ارشد خان د دې فلم په باره کې دا خبره هم کوي چې د دې فلم بیکګراوند د موسیقي چې کومه ده، هغه موسیقي یو نوي میوزک ډایرکټر چې د هغه نوم دی ګلرحمان صاحب. ګلرحمان صاحب د دې ټول فلم بیکګراوند موسیقي تیاره کړې ده، نو هغه موسیقي زاب هم کتونکي خوند واخلي. ګرانو کتونکو، پخوا به فلمان جوړېدل، د هغو فلمانو به مقابلې وي، یعنی په عید کې به یا په لوی اختر کې یا په وړوکي اختر کې به فلمان 2-3 جوړ سو. د هغو 2-3 فلمانو به په خپل اپس کې مقابله وله چې کوم فلم کامیابه کاږي او کوم فلم ناکامه کاږي. چونکې په دې وخت کې چې ارشد خان د خپل فلم رکشې والا نمایش کوي، په دې وخت کې بل یو فلم داسې نسته چې هغه فلم هم په یو سینما یا په یو 2-3 سینمو باندې ولګاږي او له رکشې والا سره دا فلم هم مقابله شروع سي. چونکې د رکشې والا فلم یوازې په داسې ماحول کې ریلیز کیږي چې هغه ماحول کې یو نوی فلم سیکم دی د په مقابله کې نسته. خو چونکې که دا خبره موږ وکړو چې میدان خالی دی، لیکن بیا هم د فلم مقابله شته. ولې چې په اوسني دور کې جانان فلم جوړ شو، جانان فلم ډیر کتونکي خپله خواته
راکش کو نو ارشد خان په دې پوهیږي چې زه به داسې فلم جوړوم چې هغه فلم د جانان فلم مقابله وکړي. نو د رکشې والا فلم مقابله د جانان فلم سره ده. ولې په یو دور کې په یو وخت کې چې فلمان جوړاږي په کومو کهانیانو باندې جوړ سي که هغه کهانۍ هیټ سي کتونکي هغه فلم ته راسي نو بیا د بل ډایرکټر هم داسې کوشش وي چې له هغې کهانۍ سره ریلیټډ له هغه کهانۍ سره نږدې یو داسې کهانۍ باندې فلم جوړ کړي چې کتونکي یو ځل بیا د سینما ورخ وکړي. دا مقابله ګرانو کتونکو ډېره ښه ده. په دې مقابله باندې به کتونکي د فلم شوقین خلک چې کوم دي هغه به د سینما ورخ وکړي او پښتو فلم انډسټري به یو ځل بیا په خپو باندې ودرېږي. ګرانو کتونکو دا و د رکشې والا فلم په حواله له تاسو سره خپله تبصرات تجزیه چې ما له تاسو سره شیر کړه. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاسته. د خدای په امان.